سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. د شملې راډیو قدرمنو اورېدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ، خوښ او خوشحاله به اوسئ. د انسان او دیوتا د ناول څلورمې برخې ته مو زه محمد زبیر لالهاند هرکلی کومه. په تېره برخه کې دې ځای ته رسېدلي وو. د کنول هر لفظ د سکدیو له زړه څخه د وهمونو په زرګونو پردې لرې کولې. دا یې احساسوله چې په دغه آرام چاپېریال کې د دغې ساده او معصومې پیغلې خبرې یوازې د ده پر غوږونو اغیزه نه کوي، بلکې د دې خلوص د ونو پاڼې او د اسمان ستوري هم تر اغیز لاندې راولي. هغه وویل: نه، اوس مې ډوډۍ او شیدو ته اړتیا نشته، ته ورځه، ویده شه. کنول سر تر پایه په وزر شوه. ورته ویې ویل: نو دا ام خو وخوره، د خوراکي شیانو په خوړلو څه ګناه ده؟ ته ښه نه یې، سبا ته هم له سینده نشي پورې وتلی، ښایي څو ورځې نور هم دلته پاتې شي. دومره ورځې بې له څه خوړلو؟ سکدیو د لومړي ځل لپاره کنول ته په ځیر وکتل. هغه ته د دې معصومې څېرې دا ویل: ته وږی یې، که ستا د لوږې احساس را سره نه وای نو په دغه مهال به دلته نه وای راغلی. سکدیو دا احساس کړه چې دغه لیونۍ ټیټ ذاتې نجلۍ د دې لپاره نه ده راغلې چې د لوړ ذاتې ټولنې سپېڅلی دیوتا ګڼي او نمانځنه یې لازمه ګڼي، بلکې د ده پر بېوسۍ یې زړه سوځېدلی دی او ډوډۍ ته د بلنې لپاره راغلی ده. د لوړ ذات مغرور پوځي تر ډېر ځنډه د ټیټ ذات نجلۍ په مخ کې ځوړند سر درېدلی پاتې نه شو. امونه یې یوې خواته لرې کړل او په کټ کېناست. کنول هم چوپه خوله خپل کاله ته ستنه شوه. سکدیو تر ډېره وخته پر چپرکټ ناست و. د ټیټ ذات نجلۍ په لاسو له لګېدو سره د امونو په وږم کې هیڅ بدلون رانغی. د هغه لوږه له زغم څخه وتلې وه، بیا هم دې ته چمتو نه و چې د ذات د برتري احساس د امونو له خواږه وږم څخه قربان کړي. سکدیو یو ام راواخیست او په تصور کې د خپلې ټولنې د قانون په څېره د غم او غوسې نښې احساس کړې. وویرېده او ام یې پر خپل ځای بیرته وغورځاوه. له لږ ساعت سوچ وروسته یې بیا د امونو ډېرې ته وکتل او د دغو امونو بیه یې یوازې د خېټې ډکولو په یوه شي پرتله کېدای نه شوای. نو سکدیو به د خپلو ناکرارو کلمو سره له مشورې پرته هغه لرې غورځولی وای. خو د ټیټ ذات نجلۍ لخوا راوړل شوي ام یوازې ام نه و. سکدیو سره له دې چې د یو پوځي اراده درلوده، بیا یې هم تر ډېره پورې څه پرېکړه ونه کړای شوه. د ضمیر یو غږ دی د هندي ټولنې اصولو ته په درناوي اړ کاوه، خو د هغه یو بل غږ ده ته د یوې داسې جذبې د درناوي درس ورکاوه چې څو ګړۍ وړاندې دی بلکل ورسره اشنا نه و. د ده په زړه کې نه له دیوتاګانو څخه د مخ اړولو همت و او نه د یو معصوم زړه په لغته وهلو زغم. بالاخره عقل پرېکړه وکړه چې د ټولنې دیوتا اوس هم ستا د کړوړو ننداره کوي، خو د دغه ګناهګار قوم ټول خلک ویده دي. د په یو څه ډاډ عام په لمن کې واچول او یوې خواته روان شو. د څنګښو او چرچریو ترانو د ورښت له دیوتا څخه د نور کرم او باران هیله کوله. د سیند څپې د پخوا په څیر د لویو ګاټو نه وړوکې او له وړوکو نه د ریګونو زرو په جوړولو بوختې وې. سکدیو امونه په لمن کې ورسره واخیستل او د سیند پر غاړه د یو کمر پر سر ودرېد، لکه کومه غل چې د غلې ساتلو هڅه کوي. یوې او بلې خواته یې کتل. د هند ټولنې هغه زړور زوی چې د غشو په باران او د تورو تر سیوري لاندې روزل شوی و او ورته ښودل شوي و چې د هندو ټولنې د دستور د دښمنانو مړی باید تر پښو لاندې کړي او په وینو کې یې ولامبي. تر ډېره وخته د یوې ټیټ ذات نجلۍ نذرانه امونو په باب څه پرېکړه ونه کړای شوای. سکدیو پر خپله
بېوسۍ په کړس کړس وخندل. د خندا غږ یې لږ ځنډ په فضا کې اوچت او بیا ورک شو. خو داسې احساس کړه چې د ده په دغه نه زړه کړس خندا پورې ټول کائنات په کړس خاندي. داسې احساس کړه چې د سیند څپې، ستوري او سپوږمۍ ټول د ده پر خلاف پسېږي. د په لوړ غږ ورته ویل که دی په عقیده کې ناتوانی نه وي راغلی، نو د مذهب پر خلاف د یوې ټیټ ذات نجلۍ درناوی څه معنا لري؟ ته یو خواته غواړې چې د خدای استازي دوی تاګان درنه خوښ وي، بل خواته دا هم غواړې چې د هندو مذهب او ټولنې دښمنان هم ستا له لاسه ازار نشي. ستا زړه پر دې ګواهي ورکوي چې د ټیټ ذاتو د مشر شرافت او د ټیټ ذات نجلۍ میلمه پالنه د برهمنې ټولنې مغرور زامن شرموي. خو پر دې له اعتراف کولو څخه ویریږي. آیا تو اوس هم دا ګڼې که دغه عام د خوړلو پر ځای سیند ته ورغورځوي او له دې ځایه بیرته ستون شي، نو د برهمنې ټولنې د قانون په زنځیر کې به همدومره برخه لري لکه پخوا دې چې درلوده؟ نه، هیڅکله نه. ته سر تر پښو بدل شوی یې. ته هغه سکدیو نه یې چې د ټولنې د زنځیر یوه مزي ته کړۍ بلل کېدې. اوس ته هغه سرتیری نه یې چې د راجه او مذهبي پیشوا د یوې وړوکې خوښې لپاره د سلګونو تنو وینو تویولو ته چمتو وي. اوس به ته د راجه او مذهبي مشر په امر سربیره پر چا د تورې پورته کولو نه د مخه ډیر فکر کوي. کېدای شي تا ته په راتلونکي کې په هر ټیټ ذات کې د دغه بوډا سردار او دغه ساده نجلۍ اروا تر نظر شي او د دغو خلکو په ملاتړ د هندو ټولنې او مذهب پر خلاف بغاوت ته چمتو شي. د بغاوت له خیال سره د سکدیو زړه په درزا شو. داسې احساس کړه چې کومه ستره ګناه یې کړې ده او یو نامعلوم ځواک یې د دوی تاګانو له پښو څخه لرې کشوي او د دغه تر پښو لاندې ځپل شوی قوم په زرګونو تنه له څلورو خواو څخه منډې راوهي او پر ده راټولیږي. بوډا سردار او د هغه پیغلې لور دی تر لمن نیولی وي او ورته وایي ووایه په موږ کې څه بدي ده؟ موږ څه ګناه کړې ده؟ ته له موږ نه ولې کرکه کوي او ولې مو د وینو تږی یې؟ سکدیو داسې احساس کړه چې د دغه ستم ځپلو خلکو په منځ کې د یوه مجرم په بڼه ولاړ دی او زړه یې د پښیمانۍ تر بار لاندې لیدل کېږي. مګر په دغه وخت کې د ضمیر بل غږ چې تر څه اندازې مات شوی و د وروستي ځل لپاره په چیغو شو. سکدیو ته یې لارې کېږي د مذهب وقار وساته. سکدیو ولړزید او خپل زړه ته یې د تسلي لپاره په زور چیغه کړه نه نه، زما له دې ذلیلو خلکو سره هیڅ اړیکه نشته. دوی زموږ د خدایانو استازیو رټلی دی. زما له دوی سره هیڅ خواخوږی نشي کېدای. د هغه په مړو رګونو کې یو ځل بیا د ژوندون وینه وځغلېده. داسې یې ګڼله چې سپېڅلی دوی تا چې دی یې لیدلی نشي د اوبو پر مخ د خپل ستر روحاني ځواک په زور د ده د مرستې لپاره را روان دی. دی پردي وطن ته د یو بېوسه پردیس په توګه نه، بلکې د ناولیو ټیټ ذاتو کلي ته د هندو مذهب د نازولي زوی په حیث راغلی دی. هغه ډاډمن غوندې شو. د لمنې نه یو ام راواخیست او په سیند کې یې وغورځاوه. د ام د غورځېدو غږ د سیند د څپو په شور کې ورک شو او سکدیو ته یو ځل بیا سیند، غرونه، سپوږمۍ او ستوري داسې ښکاره شول لکه پر ده پورې چې په کړس کړس خاندي. د ټیټ ذاتو په جامه کې د ظلم ځپلی انسانیت فریاد یو ځل بیا د ضمیر دروازه ور وټکوله. سکدیو داسې ګڼله چې د سپېڅلي هندو مذهب د خدایانو استازي چې د سیند د اوبو پر مخ د ده مرستې ته را روان وو بیرته په خپلو درمسالونو کې پرېوتل او ویده شول او دی بیا یوازې پر کمره ولاړ دی
او د ځمکې او اسمان په غیږه کې د فطرت له ترخو واقعیتونو سره لاس او ګریوان دی. د څو شیبو لپاره هغه سترګې پټې کړې او د خیال پر پرده یې ولیدل چې د بدمرغه قوم په زرګونو خلک د خپل سردار سره د ده په مخ کې ولاړ وي او د بیا کنول ولیده چې ورته ویلې پلار جان مې ویرېده چې ته به خفه شې ځکه یې د ډوډۍ بلنه در نه کړای شوه. هغه په خپله هم څه نه دي خوړلي، ما ډوډۍ نه ده راوړې. دا عام دی، د خوراک د شیانو په خوړلو څه ګناه ده. سکدي او بېسیکه پر کمره کېناست، داسې یې ګڼله کوم عام چې د سیند ته وغورځاوه. د سیند په څپو کې بلې غاړې ته ورسېده، هلته چې د جویتاګانو سپېڅلې خاوره پیل کېږي. هغې خاورې ترې مضبوطه ونه جوړه کړې ده او سپېڅلی جویتا یې خوږه میوه خوري. د سکدیو له زړه نه د وهمونو پرده له یوه سره لرې شوه. هغه له لمنې نه دوهم عام راپورته کړ او د سیند د څپو او جویتاګانو د خاورې پر ځای خپله وږې خېټه د هغه زیاته حقداره ګڼله او په خوړلو یې پیل وکړ. وږې خېټې د ټیټ ذات نجلۍ د عام نذرانه د زړه له کومې قبوله کړه او ویې ستایله. د عام له خوړلو وروسته یې غوښتل زړه یې سیند ته وغورځوي، خو څه یې په خیال کې ور وګرځېدل او بیرته یې لاس ونیو. زړه یې له ځان سره نږدې کېښود. د ټولو عامونو له خوړلو وروسته یې پوستکی او زړه ورسره راواخیستل او بیرته راغی د خپل چپرکټ تر څنګې وغورځول. لمر د ختیځو لوړو غرونو له شا څخه راپورته شو. سکدیو وغځېد او سترګې یې وغړولې. تر ټولو لومړی یې سترګې پر بوډا سردار ولګېدې چې ده ته 2-3 ګامه نږدې پر یوه چپرکټ ناست و. څو تنه نور کسان لاندې په چمن ناست و. تیرې پښې د برېښنا په څیر د سکدیو په ذهن کې راتېرې شوې او دی راجګ شو، کېناست. سردار جګ شو، وړاندې ورغی او د سکدیو پر پښو یې د لاسونو ایښودو هڅه وکړه. سکدیو د هغه لاسونه ونیول او شاته یې وڅنډل. بیا جګ شو او د هغه تر څنګ ودرېد. هغه د دغه چاپېریال ترخه د یوې غمګینې مسکا تر د پټولو هڅه وکړه او ویې ویل تاسو ما ډېر مه پښېمانه کوئ. سردار ورته وویل ستاسو خدمت او درناوی زموږ فرض دی. نه، زه ستاسو ګناهګار یم، یو داسې ګناهګار چې په هیڅ حالت کې هم ستاسو د نیک سلوک حق نه لري. داسې مه وایه، تاسو زموږ جویتا یاست. کاشکې زه د جویتا پر ځای ستاسو په څیر یو انسان وای. سردار پریشانه شو، ویې پوښتل دا تاسو څه وایې؟ زه رښتیا وایم، زه سپېڅلی استازی نه یم، د راجه د پوځ یو سپاهي یم. زه چې په کومه اراده دې ځای ته راورسېدم، که تاسو پرې پوه شئ نو باور مې دی چې بیا به له دومره سخاوت څخه کار نه اخلئ. واورئ، که د سیند مستي زه بېوسه کړی نه وای او دلته یې نه وای راوستی، نو نن به پر دې ځمکه په ازادۍ د ساه اخیستلو پر ځای تاسو د داسې خلکو په لاس کې بندیان وای چې په زړونو کې ستاسو لپاره د رحم هیڅ ځای نشته. ستاسو څپرۍ او جونګړې به سوځول شوي وي او پر څړځایونو به مو موږ لاس موندلی و. آیا اوس هم تاسو ما جویتا ګڼئ؟ سردار ځواب ورکړ که تاسو دغو څړځایونو او جونګړو ته څه اړتیا لرئ نو موږ په خوښۍ دې ته چمتو یو چې تاسو ته یې پرېږدو او موږ بل چیرته ولاړ شو. پر دې پراخه ځمکه دغسې په زرګونو سمسورې سیمې شته او په لکونو دغسې جونګړې جوړېدای شي. د جګړې نه پرته چې څوک خپله ماته مني، له هغوی سره جګړه هیڅ د عقل خبره نه ده. سکدیو د احساساتو لاندې مات شو. ویې ویل د خدای لپاره نور ما زیات مه خجالت کوئ. زه به د نن څخه پخوا ښایي د دې وړ نه وم چې انسان راته وویل شي تاسو درس راوښود چې زموږ ټولنه یې ښایي تر پیړیو پورې اړتیا احساس نه کړي. تاسو انسانان
نه بلکې دویتا یاست، زه ستاسو نمانځونکی یم. سکدیو دا وویل او بیا ټیټ شو. غوښتل یې د بوډا سردار پر پښو لاسونه کېږدي، خو هغه دی په غېږ کې ونیوت. د لوړ ذات او ټیټ ذات یې غاړه غړۍ کېدو سره د دواړو له زړونو څخه په یو مهال دا غږ راپورته کېده چې موږ په دې نړۍ کې له یو بل څخه د دومره لرې او پردي اوسېدو لپاره نه و پیدا شوي. زموږ بیلتون ډیر غیر فطري خبره ده. سکدیو ته د هندو ټولنې د ځان غوښتونکو قانون یو چل، فریب او دوکه ښکاره شوه. د یو باغي و، د هغه راجا او مذهب مشر څخه باغي چې د هغوی لپاره یې یوه ورځ د مخه ځان د مرګ کومې ته په ورغورځولو هم دریغ نه کړ. د ټیټ ذاتو د سردار ناولی بدن چې د پرې د خپلې تورې د تیروالي ازمویښت کاوه، اوس د انساني ورورولۍ په اساس د کرکې وړ نه بلکې د مینې او رحم وړ ښکارېده. د خیال نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو، د انسان او دویتا د ناول څلورمه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه محمد زبیر لالهان ستاسو درانه ټوپله ته حاضرېږم، په لوی خدای مو سپارم ښې چارې.